نو یعنې کله چې سړی اوس بلډونګ نه فارغ شي بیا د کار فرصت ورته ډېر دی او معاشونه یې هم ښه دي. تا په نظر هغه کسانو ته چې هېڅ اوس بلډونګ یې نه وي کړی یا په یوه برخه کې مهارت او تخصص ونه لري. یار دلته چې مثلا چا اوس بلډونګ نه وي کړی، اول خو کارونه څوک نه درکوي، اعتبار څوک نه درکوي، بل که چېرې کار هم درکړي وروره په یو لاګر کې بخت دی. که چېرې ته د یخچال لپاره اوس بلډونګ ولرې خلک زارۍ درته کوي. دا اوس تقریبا زما په 2000 کې ما اوس بلډونګ په 2014 کې ما اوس بلډونګ شروع کړی، په 8مه میاشت کې په 2020 په اوله میاشت کې اوس بلډونګ ما ختم کړی. په یو کال په هغه کمپنۍ کې کار وکړ، یو کال بعد لاړم په فیرما ویزا کې په کوم کې چې اوسه کار کوم. د یو کال 8 میاشتې تقریبا کېږي. اوس ډېرې نورې کمپنیانې دي ماته عین لادوم، یعنې ماته پیشنهاد کوي، وړاندیز درته کوي چې راشه زموږ سره کار وکړه. دا پرون ما یو انټرویو درلودله په کیریر کمپنۍ کې چې په ټوله دنیا کې دوی خپل برانچونه لري، نو ماته یې راشه زموږ سره کار وکړه. ډېر عالي. مثلا زه خپله پرون په کمپنۍ کې وم، نو داسې یو څو کارګران سره بحث یاد شو چې کوم دا د لاس هاند ورک چې دی د لاس کار کې تر ایر کنډیشن د یخچال در کارو باچا ښه کار نشته. په دې وجه چې مثلا د هر کسب یو د هر رشتې چې څه رشتې دي د هر شي یو کوچنی ټایل په دې کسب کې داخل دی، ته ورسره زده کوې. صحیح شو. وبښئ چې دلته زموږ بل همکار خبرې کوي. ته دوام ورکړه خبرو ته، زه به مایک بند کړم بیا به خبرې وکړو. مننه. نو په دې کسب کې مثلا تاسې که کوشش وکړي د کامیابیانې ډېرې زیاتې مخکې په دې کسب کې شته او فایدې هم زیاتې دي، معاشونه یې ښه دي. د کوم چې مثلا آخري په دې کسب کې تاسې 3.5 کاله د اوس بلډونګ دی، 2 کاله بعد تاسې یو چهارنیمایه چې مثلا نیمایي امتحان لري، په هغه کې تیوري 4 ټایله 4 برخې لري. یوه یې تیوري ده مکتب کې، او یو چې دی پریکټیکل دی، مثلا چې یو تاسې یو ماشین جوړوئ، یو کوچنۍ برخه د یو ماشین جوړوئ د هغه ده. بل چې دی په هغه کې ستاسې یو څو سوالونه کوي، فخکشپرخ ورته وایي. مثلا چې تاسې کوم معلومات ستاسې حاصلوي چې مثلا تاسې څونه په دې کسب کې تجربه حاصله کړې ده، هغه پوښتنې در سره کوي مخامخ. او بل چې دی په کوم ماشین چې تاسې جوړ کړئ په هغه کې مثلا یو څه خرابیانې دی راولي، دغه مکتب څه ته ځې او هغه جوړوي، مثلا ګوري چې ته په خپل کسب کې مثلا څونه ماهر یې، ستا مهارت مثلا ګوري. دا په 4 نیمه امتحان کې په کوم د یخچالو په کار کې دی، دا مثلا په 4 نیمه امتحان کې دا 4 برخې لري، او دا چې دی تقریبا 10% د کمپلیټ امتحان چې کوم دی د دې 10% په دې کې راځي. یعنی په دا 4 نیمه امتحان کې که سړی شي سخت نه دی، هیڅ سخت نه دی، صرف چې سړی کوشش وکړي د 10% 25% خو سړی اخیستلی چې صرف لږ همت وکړي. مثلا سړی په دې کې 10% دی چې 25 د 20 څخه 4 څخه زیات ښه دی، دا چې ته واخلې. په آخري امتحان کې هم دغسې 4 برخې لري، تیوري ده، پریکټیکل دی، پوښتنې دي مخامخ، او کوم چې فعل زو خو ورته وایي، مثلا چې په کوم یو ماشین دی په هغه کې څو خرابیانې دی جوړې کړي، هغه ته ګورې، خرابې راباسې، هغه چې دی بیا 50% دی. مثلا که څوک کوشش وکړي 25 یا 10% په 4 نیمایي امتحان په نیمایي امتحان کې واخلي، په آخري کې ډېر درته اسانه دی. که څه هم سوالونه زیات دي، که څه هم سختي، په هغه کې تقریبا 25% چې په هغه کې ته وکړې یا 10% کامیاب یې. او بل په دې کسب کې هېڅوک ستا اسناد ته نه ګوري چې ته باید بیسټ د ټولو څه ښه مارک ته باید اخیستی، هېڅ ضرورت نشته. په 3 4 څه کم زیات چې په هر کوم اسناد صرف پاس ضروري دی، چې ته پاس ولې، کامیابه شولې په دې بغوف په دې کار کې او سپلونګ کې، د هرې خوا څخه ته دروازې خلاصې دي. هر څوک ته غواړي کوشش وکړي چې په پریکټیکل کې مثلا سړی باید کوشش وکړي چې ښه. نور چې کوم د
کوم سرټیفیکیټ د کوم اسناد چې دی هغه ته دونه ضرورت نشته. د څوک پوښتنه کوي چې ولې ته اوس 4 لرې په اسنادو کې، ولې دې 3 دي، ولې تا یو نه دی اخیستی، ولې نه در ټولو ته ښه مارک نه دی اخیستی، هغه ته هېڅ ضرورت نه. صرف کامیابېدل یې ضروري دي. د هغه بعده ماستري کولای سي، انجینري کولای سي، نورو برخو ته نور په بل برخه کې اوس بلډون کولای سي. مثلا هرې خوا ته چې تا ته دروازې خلاصې دي، هر څوک تا ته زارۍ کوي، پیشنهادونه درکوي چې راسه. کله چې تا مخکې د تمویل خبره وکړه ته چې دوی ټولې پیسې ورکوي د لګښت په هغې کې مثلا د تا د کور د کرایې د ژوند د لګښتونو دا ټولې پیسې شاملې دي، دا ټولې دوی درکوي که یو مشخصه اندازه معاش وي چې هغه بیا ته څنګه مصرفوي؟ که سړی چیرې مثلا اوس اکثره زیات خلک دي چې ته وغواړې اوس یو اوس بلډونګ وکړې، د کور کرایه چې ده هغه مثلا دولت درکوي، هغه د کوم د سوسیال یا د جاب سنټر کورونه دي هغه کور هغه درکوي. هغه مثلا مشکل نشته چې ته پیسې ورکړې، او تقریبا داسې 900 زیاتو کم دي فعلا نوې معلومات ماته نشته چې څو دي، خو د هغه د 900 شپږ 900 روپۍ دي هغه تا ته درکوي. هغه صرف ستا خرڅ دی. مثلا که اوس که ته هغه دوی یو خپل اندازه لري د سوسیال یا د جاب سنټر، نوی تازه حال نه پلرم چې د دوی څونه اندازه یې ده چې د یو بشتم ته یو 900 دي 950 دي، که تر هغه ستا معاش چې زیات سي بیا مثلا ته کولی سي 10 یا 20 یا 30 کرایه ورسره ورکړې او د برق پیسې ورکړې. که چیرې در هغه ته کښته هغه کوم چې تا ته معاش درکوي د کمپنۍ څخه هغه ټولې ستا د خرڅ دي، کالي اخلي، ډوډۍ خورې، چکر وایې، هر څه چې به کوې هغه ستا پیسې دي، په هغه کې هېڅوک ستا څه نه اخلي. کور چې دی هغه مصرف د دولت دی، دا د اوس بلډونګ چې څه مصرف دی هغه ټول په هغه کمپنۍ کې چې په کوم کمپنۍ کې ته کار کوې. او ډېره مننه. او نورې داسې برخې هم تا خو به هغه وخت کې تحقیق کړی وي او معلومات درته کېږي، په کومو نورو برخو کې د دغه یخچال د ټکنالوژۍ تر څنګ نورې کومې داسې برخې دي چې د همدا لاسي کار پکې وي یا سړی په هغې کې وکړی شي اوس بلډونګ وکړي او همداسې بریالی شي پکې، لکه ته چې ځان کارونه خو بیخي ډېر شته، نورې برخې شته. مثلا د هایزنګ ورته وایي، په پښتو کې موږ څه شي ورته وایي، مرکز ګرمي ورته وایي، هغه شته. هغه چې دی هغه هم ښه کار دی، په هغه کارونه چې ډېر دي. د موټرو کار دی هغه شته ډېر دی. نور څه شته دي، باون کارڅت یخچال، دا فلیزن لیګه څه شو موږ ورته وایي په پښتو کې، کاشیکاري شته مثلا ډېر. کارونه خو بیخي ډېر دي، که څوک وغواړي مثلا هر کار شته. دا کوم چې د کورونو چتونو جوړي دا شته، کلکینانه دروازې جوړي، میټال به ورته وایي، آهنګري شته، د خراد کارونه شته مثلا. خو بیا مهمه دا ده چې څوک چیش سره علاقه لري که نه، هر څه مثلا یو څوک دی چې د چیش سره علاقه لري په هغه کارو کې مثلا کمپنیانې ډېرې زیاتې دي. مثلا دا اوس موږ تاسې مثلا په دې پروګرام کې یو کولای شي چې څوک مشکل ولري کوم کار پیدا کړي او اوس بلډونګ ځای پیدا کړي او پراکټیکوم غواړي، هېڅ مشکل نشته. انشاءالله موږ کوشش کومک ورسره کولی شو. تا خپله څه ډول د اوس بلډونګ پیدا کړ، یعنې څه لټون دې وکړ، کوم شرکت سره دې خبرې وکړې یا مشروطیت زه کوم وخت دلته په بی بي اس 6 کې وم، هلته چې کوم ما مکتب شروع کړی، دا کوم اول 6 میاشتې مې ژبه وویله، ژبې بعد مې 9 صنف هلته شروع کړی. نو هلته ماته د کوم چې ما ژبه ویله هغه ټیم کې وخت کې ماته پیشنهاد وکړي چې مثلا ته غواړې دلته اوس بلډونګ وکړې که نه غواړې، مقصد آینده فکر دې څه شته. نو ما ورته ویل ما زه غواړم چې اوس بلډونګ وکړم. نو ماته ویل په کومه برخه کې، ما ورته ویل چې د یخچالو په کار کې. بیا کوم چې د یخچالو په کار کې دلته په شپرینګ ورته وایي، تا ته به خپله معلومه وي، کیدای شي نور دوستان ته هم معلوم وي. هلته چې دی د دې مکتب دی، نو دی هغو ته ټلیفون ور وکړي، هغو بیا ماته دا کوم کمپنۍ کې چې ما کار شروع کړی د دې ادرس او نمبر یې موږ ته راوکړي، هغو سره مو خبرې وکړې. 2 هفتې ما پراکټیکوم وکړي، او پراکټیکوم بعد هم بیا دلته اوس بلډونګ شروع کړي. هلته نو صرف دا د نم د صنف خاطرو په کوم بغوف شوله کې چې سړی مثلا د نم صنف کوې
بیا یو کال د هغه سره د فکر کوم کې 3 ورځې مکتب 2 ورځې کار ته زه ولاړم نو یو کال هلته و هغه مکتب کوم اسناد چې مې واخیستی د هغه بعد بیا ما په هغه کمپنۍ کې هاوس بیلډینګ بس شروع کړي